څښتن تعالی په سپېڅل نامه سلامونه او نیکې هیلې منې دوستانو په دې هیله چې جوړ روغ اوسېږئ دوستانو موږ بیا هم د یو نوې خپرونې سره ستاسو په خدمت کې یو نن راغلي یو کلب ته جیم ته دا چې کوم جیم دی او د دې جیم د ورزشکارانو سره به هم خبرې کوو د ورزش اړوند مسابقات چې تېر شوي په هغې به هم خبرې کوو تر پایه پورې راسره ملتیا وکړئ بیا هم ستړي مه شئ دوستانو هیله مند یم چې تر دې دمه راسره پاتې شوي اوسئ دا چې ما وړاندې هم ویلې چې زه خپل هم د ورزش سره مینه لرم خو متاسفانه چې تر اوسه پورې جوړ شوی دی نو نن راغلي وو دلته جیم ته دی چې کوم جیم دی او څومره شاګردان لري څه وخت جوړ شوی په دې اړه به د دغې کلب مسؤل خپله معلومات راکړي ستړي مه شئ ډېره مننه چې موږ ته وخت راکړی السلام علیکم هر کله راشي الله انور ورسره راغله یو خاص سلام تاسو ته تاسو خپل زمین ته او خپل ګرانو هېوادوالو ته چې د هر ځای څخه ستاسو دا برنامه ګوري هیله لرم چې ټول روغ او په صحت کې ژوند وکړي ډېره مننه که ځان معرفي کړي لیدونکو ته نو خوشحاله شو زما نوم سهیل احمد دی د ننګرهار ولایت څخه یم او د سهیل ګولډ جیم د مسؤل په حیث دلته تاسو سره په دوستان دا چې سهیل جان خپل هم یو ځوان دی او بیا یې دغسې یو ورزشي کلب د باډي بلډینګ یا فټنس دپاره جوړ کړی دا واقعا یو احساس او یو انرژي غواړي ځکه په افغانستان کې ځوانان هېڅ ډېر لږ فیصد د ورزش سره مینه لري سهیل جان دا راته ووایه د کوم احساس د مخې نه وغوښتل چې تاسو باید جیم جوړ کړئ ولې بل کاروبار پایل نه کوئ لکه څنګه چې تاسو ته بهتره پته ده چې د افغانستان په ښار کې دا ډېری ځوانان دي د روزګارتیا له وجې د بېکارۍ له وجې دې نشو او دې شیانو ته یې مخه کړې وه نو ما تقریبا موږ چې مکتب کې هم لوستي وو کتابونه هم لوستي وو د خلکو نه مو اورېدلي وو چې صحت ورزش د صحت ضامن دی که یو کس مثلا ورزش وکړي نو د مختلفو نشو او دې کارونو څخه مخنیوی د ده کېږي نو د دې په اساس ما د داسې فکر پیدا شو او ما د خپل پلارجان سره شریک کړو چې پلاره که داسې یو کار وکړو نو څه خلکو ته به هم خدمت وشي ځوانانو ته به هم خدمت وشي او زموږ نوی نسل به ډېر ښه مثلا صحتمند به وي خپل وطن ته به ښه خدمت کړي د نشو د ماشونو به په غاړې ته کېږي واقعیت چې سهیل جان دا هم ښه فکر کړی ځکه چې په افغانستان کې که وګورو ډېر لږ فیصد خلک د ورزش سره مینه لري او دلیل یې همدا کیدای شي چې دوی نشو ته مخه کوي ځکه چې داسې یو دغې ته نه ځي چې هغه مثلا دوی صحت ته ګټور اوسېږي همیشه نشو ته مخه کوي خوشحاله یم چې تاسو خو د ځوانان دغسې ګټور ګام پورته کوئ دا راته وایي چې څومره وخت کېږي چې دغه جیم تاسو جوړ کړی څومره شاګردان لري او د دې تر څنګ زموږ ځینې محصلین یا ځینې بېوزله هېوادوال دي دوی ته تاسو په نظر کې لرئ نو زموږ جیم خو تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې فعال شوی او زموږ نو تقریبا د 400 شاوخوا کې شاګردان دي الحمدلله زه دې ته خوشحاله یم ځکه چې نوی نسل او دا زموږ ځوانان دومره ورزش سره علاقه لري چې دومره خلک یعنې موږ ته په ننګرهار کې په دې ګرمۍ کې په دې ګرمۍ کې او په دې دومره کم وخت کې دلته خلک ورزش ته راځي نو موږ الحمدلله محصلینو دپاره او بېوزله هېوادوالو لپاره دلته خاص تخفیف هم کوو که احیانا مثلا داسې یو نیم کس چې راځي چې بیخي اقتصاد یې خراب وي ورزش سره شوق وي نو هغه خو بیخي په حساب د داسې د هغې د شوق په حساب چې مثلا یعنې نشو او دې شیانو ته مخه نه کړي مطلب چې بیخي فري نو که سهیل جان زموږ الهام جان دا چې تاسو ته ووایي چې وروره زه باید یو اندام جوړ کړم څومره وخت به جوړ شي دا بس دا د الهام جان د خپل خواري پورې اړه لري چې الهام جان مثلا ښه ورزش وکړي صحتمند خوراک ورسره وکړي ورزش ته وخت ورکړي غیر حاضري ونه کړي ریګولر تمرین ته راشي نو انشاءالله چې به یو کال کې دننه به د خیر سهیل جان تاسو خپل هم تمرین کوئ الحمدلله خپل هم ورزش کوم خو
د څه مشکلاتو له وجې تر اوسه پورې ما په خپل ځان د پرېښاد خواري نه ده شروع کړې. یعنې تاسو خو انشاءالله نور ځوانان زه پلان لرم د خواري. نور ځوانان روزي خپله پاتې یاستئ. نه دا موږ د شکر افتخار ځای ده که نه چې مثلا موږ خدمت کوو خپل وطن ته. که اوس مثلا زما ځان دی که نه خپل ځان خواري نه کوم یا مثلا ځینو مشکلاتو په اساس یا د مصروفیتونو په اساس نو دې ته زه خوشحال یم چې مثلا زموږ کلب ته الحمدلله داسې خلک راځي چې ځانونه ماشاءالله ډېر ښایسته جوړ دي او دا زموږ افتخار دی زموږ قهرمان. سهیل جان داسې د وروستۍ پوښتنې ته ویلی شو چې نن فکر کوم تاسو په کلب کې هغه شاګردانو ته چې په دې وروستیو کې مسابقاتو له هغوی ته هم څه محفل پروګرام په نظر کې نیول د دې په اړه هم لیدونکو ته معلومات ورکړه. دوستانو بیا وروسته تاسو هغه هم وګورئ. مهرباني. نو زما خپلو ګرانو هېوادوالو ته دغه پیغام دی چې هر څوک هر غړی هر کس باید په ورځ کې په 24 ساعتو کې 1 ساعت ورزش وکړي. لا 1 ساعت داسې فکر وکړئ مثلا که 19 ساعته یا 18 ساعته یا 14 ساعته تاسو کار کوئ دا 1 ساعت داسې فکر وکړئ چې ځان ته وخت ورکوئ او د خپل صحت دپاره دا کار کوئ. انشاءالله که تاسو ورزش وکړئ نو په راتلونکي کې به د دې ډېرې مثبتې ګټې تاسو به وګورئ. انشاءالله دا عمرونه دې زیاتېږي کمیږي. اوس مثلا که یو کس ورزش کوي او نسبت هغه کس ته چې ورزش نه کوي د دې دواړو ترمنځ ډېر تفاوت دی. که د ده عمر زیاتېږي بیا هم تندرست دی ځوان ښکاري. نو زما د تاسو یو خواهش دی چې په هر فیلډ کې تاسو مثلا د هر ورزش سره تاسو مینه لرئ علاقه لرئ نو کوشش وکړئ په ورځ کې یو ساعت خپل ورزش ته ورکړئ خپل ځان ته یې ورکړئ. ډېره مننه. انشاءالله مثبتې نتیجې به ډېره مننه سهیل جان. دوستانو په وروستیو کې به د هغه ورزشکارانو سره خبرې لرو چې په مسابقاتو کې په خپل وزنونو کې اول شوي دي او یا کوم نمرات چې اخیستي دي هغوی سره به هم خبرې کوو او تر پایه پورې ما او الهام جان سره پاتې شئ. دوستانو بیا هم ستړي مه شئ. هیله یم چې تر دې دمه مو راسره ملتیا کړې او پاتې شوي یاست او د خپرونې نه به مو خوند اخیستی وي. هغه ورزشکاران چې غواړي ځینې حرکتونه یا هم د تېرې مسابقاتو په هکله معلومات ترلاسه کړي نو کولی شي برنامه تر پایه پورې وګوري. راسره د یاد کلب جیم ټرینر استاد راسره دی. دوستانو یو خبر وکړم جیم دی ورزشکاران دي تېرېږي راسره ستړي شي. ډېره مننه استاد چې وخت هم راکړه. بسم الله الرحمن الرحیم. زه استاد عمران فاروقي د سهیل ګولډ جیم یو تن ټرینر یا استاد. تاسو نه هم مننه فهیم جانه چې زمونږ جیم ته راغلی او زمونږ د ورزشکارانو اهل احوال هم واخیستو. ډېره مننه کور مو ودان. خوشحاله اوسئ. دوستانو ما مخکې وویلې لږ وړاندې لاړ شو استاده که ملګرو ته دغه ونه کړو مزاحمت ونه کړو. مصطفی مخکې وویل چې جیم د ورزشکاران دي ځي او راځي نو راځئ استاده د نن ورځې کوم پروګرام چې تاسو هغه شاګردانو ته نیولی کوم چې د تېره ورځ کې مسابقاتو له هغوی ښه نمرات اخیستي دي د هغې په هکله معلومات راکوئ. منګه د تېرې پنجشنبې ورځ زمونږ ډېرې ښې مسابقې ماشاءالله وشولې. ډېرې شانداره مسابقې وې چون چې د ننګرهار د بدن د ښکلا رئیس استاد فیض شګیوال چې دغه برنامه پر مخکې ویوړله او داسې ویل چې ډېره ښایسته برنامه هم جوړه کړه. ډېرې زیاتې برنامې وې ډېرې زیاتې برنامې رئیس فیض شګیوال وکړلې. نو اوس فعلا په دغې مسابقات کې ډېرې یو خوندوره شانداره مسابقه وشوله. نو په دغه مسابقه کې ډېری ځوانانو ګډون کړی او په دې ګډون کې داسې وی چې ډېری ځوانان اول دویم دریم مقامونه په فټنس کې په باډي بلډینګ کې. دا راته ووایي استاد چې د تېر پرتله ځکه تېر کلونه موږ کتل مسابقاتو کې به بعضې ځوانانو شکایت کوو چې زموږ حق خوړل کېږي. دغه مسابقات څنګه ول؟ ماشاءالله ما خو درته مخکې ویلې چې زموږ دغه نوی رئیس راغلی ده رئیس فیض شګیوال او ډېر یو منظمه مسابقې وشولې. د تېر کلونه مخکې مسابقې ته به دومره علاقمند نه راتلل. لکه څه کالې تقریبا داسې چې په تالار کې ځای نه و 3-3.5 زره نفر
خالي تالار ته راغلي او ډېر زیات بیروبارو په تالار کې نو سږکال یې ډېره ماشاءالله شانداره مسابقه وشوله او ډېره خوندوره مسابقه وه حقدار ته وسپارل شو چون چې کابل نه داوران راغلي وو هغه داوران نو ډېره ښه د انصاف فیصله وکړه او ډېره ښایسته حقدار ته وسپارل نو ډېره ښې مسابقې وشولې. استاده دې ته بری شو چې ځینې ځوانان اوس وخت کې فټنس ته ډېره علاقه لري که باډي بلډینګ سره دغه فټنس او باډي بلډینګ دا نو دا چې دواړه د بدن ښکلا دي دواړه داسې چې علاقمند شته فټنس کې هم ډېر زیاتره ځوانان زور کوي په باډي بلډینګ کې هم ډېر ځوانان زور کوي نو دواړه خور ورور دي دواړه داسې چې ماشاءالله رشد کې روانه ده. خو زما په اند اوس خلک ډېر زور کوي چې فټنس وکړي ځکه خلکو وزنونه ډېر دي بالکل په باډي بلډینګ کې هغه که مثال غټ وزنونه هم دي یا 80 یا 50 یا 90 کیلو پورې نو هغه هم چې وګورې داسې فټ ښکاري داسې وزنونه دي لکه مستر افغانستان شو اولمپیایي شو دا غټ وزنونه دي نو هغه هم چې وګورې هغه ټول نیچرل یعنې هغه عضلاتي وزنونه دي. ستاسو په نظر ښه وزن فټنس دپاره څو کیلو وي باید؟ ښه وزن د فټنس لپاره داسې چې قد یې 1 او تقریبا داسې 15 شپېته نه نیولې تر 80 کیلو پورې دا ښایسته وزن دی د فټنس لپاره. دوستانو وروستی کې به پروګرام هم پیلېږي ورزشکاران به هم وي استادان به هم وي نو هغوی سره به هم خبرې اترې لرو او بیا به هم استاد زموږ سره یي ځینې برخو کې به معلومات هم ورکوي او الهام جان به داسې وکړي ځینې ورزشکارانو به اوس ځینې شاټونه واخلي تاسو ته به وړاندې کړي چې هغوی کوم حرکات دي استاد به هم هغوی سره همکاري مرسته کوي او تاسو تر پای پورې سره ملتیا وکړئ. سره خوشبختانه زما تر څنګ د ننګرهار ولایت د باډي بلډینګ یا فټنس فدراسیون رئیس ما سره دی نو چې د ده نه به هم ځینې پوښتنې ولرو د تېرې مسابقاتو په هکله. ډېره مننه رئیس صاحب چې موږ ته وخت راکړ. تاسو نه هم ډېره زیاته مننه چې دغه خپل قیمتي وخت موږ سره شریک کړو. تاسو نه هم ډېره زیاته مننه. ډېره مننه رئیس صاحب دا راته ووایي چې تېرې مسابقې چې د څو ورځې وړاندې وي څومره شفافې وي او د دې تر څنګ ځوانان څومره تشویق شول؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ خپله د منتخب سیالۍ وي چې ماشاءالله په دې کې د 100 کسانو اشتراک کړی و. ډېرې ښایسته په مینه او محبت سره تېرې شوې ښه پرېمانه ماشاءالله ځوانان ورزشکاران ډېر ښه زیات وي چې ډېر یو ښایسته ټیم هم جوړ کړو د منتخب چې پیسې کې په حساب کې 9 د باډي بلډینګ کلاسونه او 15 د فټنس کلاسونه وکړو. دوستانو واقعا دغه مسابقات شو موږ هم شاهدان ځوانان تشویق شول واسه چې انشاءالله چې په آینده کې به هم دغسې مسابقات وي. راتلونکی پلان مو دغه ځوانانو ته څه دی؟ راتلونکی پلان هم همدې ځوانانو ته همدا دی چې کوشش وکړي ورزش وکړي. ورزش ښه شی دی صحت ته فایده کوي. بل همدغه ځوانان دي چې دغه ټولنې ته خدمت کوي به ټولنې ته موږ ځوانان مخکې کړو خیره چې دغه خپل ملک د خپل وطن د خیر همدغسې رشد ورکړو لکه څنګه چې ماشاءالله ښه روان دی او مخکې روان دی. موږ د خپل رئیس صاحب نه وزیروال صاحب نه موږ ډېر زیات خوشحاله یو چې ځوانان ورزشکارانو تر څنګ ولاړ دی موږ سپورټ کوي. موږ د امریت ورزشي نه وزیروال صاحب نه زموږ مشر دی امیر صاحب نه موږ ډېر زیات خوشحاله یو چې موږ سره اوږه په اوږه ولاړ دی ځوانانو سره او ځوانان تشویق کوي او ورزش ماشاءالله ډېر په ښو ودرو. موږ ته ډېر خوشحاله یو. رئیس صاحب دا راته ووایه چې دغه ځوانان کوم پلان لري چې ولایتي مسابقات یا د افغانستان په سطحې مسابقات ته لاړ شي؟ دغه موږ چې دغه کومې منتخب سیالۍ وکړلې موږ خپل 9 د باډي بلډینګ قهرمانان معلوم شول چې هر کلاس کې خپل نفر او 15 د فټنس نو انشاءالله را روانه هفتې ورځ چې ده د خیره موږ د افغانستان ملي ډېر سیالۍ دي موږ به ټیم لرو د خیره باغي ځینم انشاءالله چې ننګرهار ته به ښه امتیاز راوړو د خیره.
راځئ نن چې کوم پروګرام دغلته تشویقي د هغه ځوانانو دپاره جوړ شوی دی چې د تېرو مسابقاتو کې لاسته راوړنې لري د دې په هکله راته ووایئ. دغه نن چې کوم پروګرام هغه جوړ شوی موږ سره چې دغه بعضې پانسرانو کومک کړی دی دا په دې خاطر چې بیروبار ډېر زیات و مسابقه ډېره ناوخته پورې وه. بیا کوم دوران چې د کابل نه راغلو مېلمانو ګرمي زیاته وه زموږ مخلوق ډېر زیات و ماشاءالله مینهوال هم ډېر زیات و تشویق والا هم ډېر زیات و ورزشکار هم ډېر زیات و نو ډېره ناوخته چې هغه بعضې څه تحفې چې پاتې شوې نو موږ دا تصمیم ونیو چې د خیره دغلته به د قهرمانان راوغواړو دغه خپلې تحفې به ورته تسلیم کړو. ډېره مننه رئیس صاحب ستاسو د بریا په هیله. تاسو نه ډېره زیاته مننه. ډېر ده ځان تر پایه پورې راسره ملتیا وکړئ. ستړي مه شئ. خوشبختانه راسره داسې ورزشکار ولاړ دی چې په خپل وزن کې اول شو. ابوالواصف جان چې په منتخب سیالیو کې په 80 کیلو کې لومړی مقام واخیست. دې سره به هم خبرې کوو د دې ورزشي برنامې په اړه. در نفس باغون تمرین میدم چقدر وقت به رژیم بودین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ما تقریبا 3 ماه میشه که در رژیم بودم. دیگه پنجشنبه یک چقدر وقت پیش پنجشنبهش مسابقات بود منتخب. دیگه رو که وزن خود اول شدم. دیگه انشالله دیگه 8-9 روز بعد بدبینی آمادگی گرفتم. این که برام بگوین از تمرین بگیرین خودتان لات دارین؟ ما خودم مرکز ترینر هستم، استاد در کلاب المپیا هستم. در موجه دیگه تمرین هم میکنم و شاگردارم و در رژیم هم هستم. دیگه یا میبینیم چی میشه دیگه پیش کنیم. موضوعان کن که چقدر زحمت کشیده بود به این مقام؟ دیگه تقریبا خود زیاد باز دیگه یکی خود اقتصادی خراب است. صبح بیا شب برو دیگه ترینر هستیم، شاگردم تمرین دیده خودم آماده کو و پاریز هم در رژیم نه مشکل است زیاد. دیگه شکر است از خدا که تا از اینجا رسیدم. راستین چقدر راضی هستی؟ بسیار خوشحال هستم. بسیار خوشحال هستم از قیس استاد. بسیار خوشحال هستم. اگر یک نفر بخواد راستجان خود باری باید برای یک مقام اول برسد چقدر وقت باید زحمت چقدر وقت باید رژیم بگیره؟ خب باز دیگه تابع با برنامه است، تابع با مسابقات است که چقدر وقت مانده است بر مسابقه، چقدر وقت نمانده است، 2 ماه مانده، 3 ماه، همه آمادگی تا پیشرفته میریم. اگر کم وقت مانده باشه، بدنت خراب باشه، در برنامه باشی باز آماده نمیشی. به خاطر که اگر کم 3 ماه و 4 ماه باشه باز آماده میشی. زنده باشه. تشکر. بسیار ډیره مننه چې تر دې دمه راسره ملتیا وکړه او تر دې دمه راسره پاتې وئ. او د ورزشکارانو خبرې مو لیدې، د ورزشکارانو ځینې ښایسته فګورونه هم تاسو ولیدل. تر بیا مو په لوی څښتن تعالی سپارم. الله مو مل شه.